سلامونه دوستانو د ټي وي چینل ته بیا راغلاستئ. الله دې وکړي چې روغ جوړ وي. دوستان نن د زموږ ویډیو د فیسبوک اعلانات انول یا مالی ګټه اخیستل او یا د فیسبوک د پیج نه هغه سیستم ان کولو په باره کې ده. زه تاسو ته ښیم وروسته سکرین کې. البته تاسو باید ویډیو تر اخره وګورئ که غواړئ چې په دې وضع پوه شئ چې د فیسبوک نه څنګه مالي ګټه واخلئ. لکه پخوا ما یو څو ویډیوګانې جوړې کړې وې چې هغه کې وو د یوټیوب باره کې ما خبرې کړې وې چې یوټیوب نه تاسو څنګه کولی شئ مالي ګټه واخلئ. ډېر دوستانو سوالونه پوښتنې کړي دي چې موږ څنګه کولی شو د فیسبوک نه مالي ګټه واخلو او زموږ هر څه پوره دي. لکه د یوټیوب چې دی 4000 غنټې واچ ټایم باید ولري او 1000 سبسکرایب ولري. کاپی رایټ باید نه لري. چینل دی باید اصلي وي، یو موضوع مشخصه وي. نو ته کولی شي اعلانات بیان کړې په هر ځای کې چې او د فیسبوک چې دی بیا لږ زره فرق کوي. فیسبوک چې د 10,000 فالوور باید ولري. البته دا باید ستا آی ډي نه وي، دا باید یو پیج وي. او دې کې مخکې ما ستاسو ته ویډیو جوړه کړې ده، کولی شئ لاندې هغه کې وګورئ ویډیوګانو کې. او ستا باید 10,000 ساعتونه واچ ټایم وي، یعنې کتلي وي ستاسو په 15 ورځو کې، یعنې 2 میاشتو کې. بعد له هغې نه ستا کوم ملک کې چې اوسېږي هغه ملک کې باید تاسو ته دا انولیبل وي، یعنې کار کوي. دوستانو دې باره کې د ویډیو هیله ده تر اخره وګورئ او که چېرته زموږ چینل ته نوي راغلي نو چینل سره سبسکرایب کړئ. او زه چې زه دا ویډیو زه دلته البته په کمپیوټر کې ما تاسو ته برابر کړي چې دا زه تاسو ته سکرین شاټ کوم او دلته به بیا شاته سکرین باندې درته ښیم چې تاسو ته ښه واضح معلومه شي چې په څه طریقه تاسو کولی شئ خپل پیجونه مثلا که تاسو لرئ که نه لرئ جوړ یې کړئ. که غواړئ همداسې یو مالي ګټه له انټرنیټه یا کوم پروګرام لرئ نو تاسو لپاره دا ډېر ګټور دی. زه دوستانو ځم کمپیوټر سکرین شاټ ته ځم. نو لغه جبه تاسو ته ښیم چې څه طریقه دا راځي سره کوم تاسو کولی شئ. البته دا هغه که تاسو غواړئ پیدا نه کړه دا که تاسو په موبایل کې لیکئ فیسبوک میډیا ولیکئ هم درته راځي. هغه به زه درته په ویډیو کې لاندې هغه کې کېږدم کمنټ کې او یا د ویډیو په سر باندې شاید که فیسبوک کې که یوټیوب کې د ویډیو لاندې به وي. او د دې لینک به هم زه درته کېږدم چې تاسو خپله لاړ شئ ډایرکټ صفحې لرئ خپله هلته اتومات راځي ستاسو صفحې چې تاسو صفحې که تاسو فیسبوک آن وي اتومات راځي او که فیسبوک هم آن نه وي تاسو فیسبوک آن کړئ نو دا صفحه درته اتومات راځي. ښه زه دوستانو اول کمپیوټر ته ځم چې زه تاسو ته وښیم چې په څه طریقه تاسو کولی شئ. ښه را شو زه به اول د سکرین شاټ ویډیو آن کړم. ښه دوستانو دلته که تاسو ګورئ مثلا که تاسو ته اوله صفحه راشي په دې شکل راځي. د دې ټول قانوني لیستونه دي که تاسو څوک په انګلیش کې پوهیږئ خو دا کولی شي ټول ولولئ. د دې هر قانون باره کې هغه دي چې دا ټول تاسو ته په دې کې لیکل شوي دي. په دې صفحه کې ټول هر څه معلومات ورکړي. ستاسو ویډیو باید 3 دقیقې وي، د 3 دقیقو کمه نه وي. او ستاسو په ویډیو امکان لري 1 منټ 20 ثانیې نیولې نه 80 ثانیو نیولې تر 1 منټ 20 پورې ستاسو په ویډیو باندې اعلانات راشي. البته دا ویډیوګانې ستاسو باید کاپی رایټ ونه لرئ. او دویمه خبره دا ده چې تاسو باید د بل چا ویډیو مثلا کاپی کړي نه وي، هغه مخکې هم کاپی کړي وي، هغه باندې اعلانات نه راځي. او هر ویډیو چې تاسو اچوئ خپله به لکه د یوټیوب داسې یو سیستم لري چې ته ویډیو واچوئ اتومات اعلانات پرې راځي. چې کله د اعلانات د دې داسې نه دی، هغه به زه به آینده ویډیوګانو کې ته ښیم. د دې داسې دی چې تا ویډیو اچوله د اعلاناتو په هغه کې به اچوئ. ښه اوس راځو دوستانو دلته که تاسو وینئ البته زما د صفحو نومونه به نه درته ښودل کېږي، دا مشخص هغه دی بخښنه غواړم د دې نومونه نه شم درته ښودلی. خو زه دلته تاسو ته هغه ښیم چې کومې صفحې زما کوم مشکلات لري. زه تاسو ته اوس ښیم. ګورئ دا صفحه زما دی دا اولنۍ صفحه دې کې تاسو دا کنټري اویلیبل چې ده مثلا دا دې کې چې دی ما یو کس اډمین کړی ده چې هغه په افغانستان کې اوسیږي. امکان لري چې دا صفحه چې دا ما ته وایي چې کنټري کې مثلا دا نه ده اویلیبل داسې کس ما کړی سره ما خبرې نه دي کړي. نو زه سره خبرې وکړم چې زه تا له صفحې نه ورې باسم
او زه بیا ګورم چې بیا هم داسې ورکوي که بیا داسې ورکړو نو امکان لري چې زما صفحه کې او که نه دغه هغه واجهي نو همداسې امکان لري که تاسو چېرته مثلا یو صفحه لرئ او تاسو په افغانستان کې اوسېږئ پاکستان کې مثلا هغو ملکو کې چې مونټایزیشن نه ان کېږي نو تاسو داسې چل وکړئ یو دوست ځان سره اډمین کړئ مثال فرض کړئ جرمني فرانس په اروپایي هېوادونو کې مثلا امریکا استرالیا هر ملک چې تاسو څوک لرئ په هغو ملکو کې یو کس ځان سره اډمین کوي نو له هغه طریقه ستاسو صفحه کنټري اویلیبل کېږي مثلا تاسو کولی شئ په ملک کې اعلانات پیل کړئ افغانستان کې ځکه نه کېږي چې افغانستان کې تر اوسه دا سیستم نه ده وضع شوی او په بله ویډیو کې به زه دا ټول ملکونه درته ښیم چې د دې مثلا کوم ملکو کې کار کوي او کوم ملکو کار نه کوي نور قانونو باره کې به بیا لږ سره کوم خو دا ویډیوز ډېر نه اوږدم ځکه دا لنډه لنډه هغې درته ښیم ښه دوستانو دې مثلا کنټري اویلیبل ښه تر اوسني پیج ته زه راځم دا یو دی دې کې هم که زه وګورم هماغه شکل فالوور پوره دي او منټونه کم دي منټایزیشن نه ان کېږي کنټري اویلیبل دی مثلا کولی شي هغه پې مثلا کنټري د هغه چې دی د دې صفحې مثلا کولی شي دا پې ان کې قرآن کریم تلاوت مثال په دې شکل ښه مثلا زما اصلي صفحې ته زه اوس راځم د PFG تکنیک چینل ته دې کې زه اوس که تاسو ته وښیم دوستانو دا د اوس زما صفحه صحیح دی دا اصلي صفحه ده زما په دې کې چې دی ما 10,000 فالوور فرا شوي دي البته فالوور زما 60,000 دي او واچ ټایم یې چې دی مثلا دا 3 منټه په 10,000 ساعته چې دي په شپېتو ورځو کې دا مې چې دي 90% دي لکه دا ما نه دي پوره کړي دا داسې هغه لري دوستانو که تاسو مثلا 2 میاشتې پاس کړئ 2 میاشتو کې تاسو 80,000 10,000 هغه ټایم پوره کړه ګنټې ټایم پوره کړه نو تاسو دا یو هغه د منټو ویوز څه دي فور 3 منټ ویډیوز دا کولی شئ تاسو شین هغه پرې راسي مثلا لکه دا نور تاسو وینئ مثلا 10 فالوور چې دي مثلا شین هغه پرې راځي ښه دوستانو او که دلته منټایزیشن ته وګورو منټایزیشن باندې ما سره علامه ده او کنټري اویلیبل مثلا زه کولی شم په دې هغه انکم په دې منټایزیشن باره کې څه مشکلات شته دی چې دا زه په بله ویډیو کې سره شروع کوم او هیله ده چې هغه بله ویډیو هم په تمه واوسېږي البته دا زما صفحه دا چې د دې کې خو ما دومره کاپي رایټ هم نه ده کړی امکان لري څومره ویډیوګانې ما کاپي رایټ کړي دي د بل چا اپلوډ کړي دي امکان لري چې د هغې کاپي رایټ راشي فالوور چې دي پوره دي او ټایم چې ده کم نه فالوور پوره نه دي ټایم هم پوره نه دی منټایزیشن کولی شي ان کې کنټري هم اویلیبل دی لکه دا زما یو ډېر پخواني صفحه وه زه نه استعمالومه او نه پوهېږم چې دا څنګه داسې سیستم ده خو بعضې وخت سړی نه کېږي کاپي رایټ ویډیوګانې چې واچوي د بل چا ویډیو وي په هغه باندې کاپي رایټ راشي لکه فیسبوک اوس تازه دا سیستم شروع کړی دی په آینده کې دا شاید ډېر پرمختللی شي ډېر چټک شي او ډېر شیزونه مخنیوی وشي نو تاسو اوس ټیم لرئ که چېرته غواړئ چې یو پیج جوړه کړئ صفحه جوړ کړئ او له فیسبوک نه مالي ګټه واخلئ دې نه خو موږ تاسو ځان نشو ساتلی خو تاسو دا ښه ده چې تاسو کومه خرچه په انټرنیټ کوئ هغه بېرته لاسته کوئ مثلا انټرنیټ باندې وخت ضایع کول موبایل اخیستل کمپیوټر اخیستل کامرا استعمالول هر څه چې لرئ نو یو څه مالي ګټه هم بېرته ترې ولرئ مالي ګټه د هر چا ضرورت دی هر څوک یې ضرورت ورته لري دا خو یو غلط خبره چې یو سړی وایي زه دې مالي ګټه نه دي په څومره پیسې ښې روپۍ دي پکې مګر هم چې تا یو کتونکي ډېر وي او چینل یې ښه وچلوي ښه دوستان راځئ د یو بل ته دلته که تاسو وګورئ دا صفحه دی البته دا ټول صفحې زما نه دي زما د دوستانو دي خو زه سره پکې هغه یم اډمین یم دا یو صفحه چې دی مثلا دا تروس ما تاسو ته ویلې مثال دغه یوه دا کنټري اویلیبل چې ده مثلا دا دې کې چې دی ما یو کس اډمین کړی ده چې هغه په افغانستان کې اوسېږي امکان لري چې دا صفحه چې دا ما ته وایي چې کنټري کې مثلا دا نه ده اویلیبل داسې کس ما کړی سره ما خبرې نه دي کړي نو زه سره خبرې وکړم چې زه تا له صفحې نه ورې باسم او زه بیا ګورم چې بیا هم داسې ورکوي که بیا داسې ورکړو نو امکان لري چې زما صفحه کې او که نه دغه هغه واجهي همداسې امکان لري که تاسو چېرته مثلا یو صفحه لرئ او تاسو په افغانستان کې اوسېږئ پاکستان کې مثلا هغو ملکو کې چې مونټایزیشن نه ان کېږي نو تاسو داسې چل وکړئ یو دوست ځان سره اډمین کړئ مثال فرض کړئ جرمني فرانس په اروپایي هېوادونو کې مثلا امریکا استرالیا هر ملک چې تاسو څوک لرئ په هغو ملکو کې یو کس ځان سره اډمین کړئ
نو له هغه طریقه ستاسو صفحه کنټري اویلیبل کیږي. مثلا تاسو کولی شئ په ملک کې اعلانات پیل کړئ. افغانستان کې ځکه نه کیږي چې افغانستان کې تر اوسه دا سیستم نه ده ور شوی او په بل ویډیو کې به زه دا ټول ملکونه درته ښیم چې د دې مثلا کوم ملکو کې کار کوي او کوم ملکو کار نه کوي نور قانون باره کې به بیا لږ سره کوم خو دا ویډیوز ډېر نه اوږدوم ځکه دا لنډه لنډه هغې درته ښیم. ښه دوستانو دې مثلا کنټري اویلیبل نه ښه تر اوسني پیج ته زه راځم. دا یو دی دې کې هم که زه وګورم هماغه شکل فالوور پوره دي او منټونه کم دي. منټایزیشن آن کېږي کنټري اویلیبل دی. مثلا کولی شي هغه پې مثلا کنټري د هغه چې دی د دې صفحې مثلا کولی شي دا پې آن کې قرآن کریم تلاوت مثال په دې شکل. ښه مثلا زما اصلي صفحې ته زه اوس راځم د PFG تکنیک چینل ته. دې کې زه اوس که تاسو ته وښیم دوستانو دا د اوس زما صفحه صحیح دی. دا اصلي صفحه ده زما. په دې کې چې دی ما 10,000 فالوور فرا شوي دي. البته فالوور زما 60,000 دي او واچ ټایم یې چې دی مثلا دا 3 منټه په 10,000 ساعته چې دي په 8 ورځو کې دا مې چې دي 90% دي لکه دا ما نه دي پوره کړي. دا داسې هغه لري دوستانو که تاسو مثلا 2 میاشتې پاس کړئ 2 میاشتو کې تاسو 80,000 10,000 هغه ټایم پوره کړه ګنټې ټایم پوره کړه نو تاسو دا یو هغه د منټو ویوز چې دي فور 3 منټ ویډیوز دا کولی شئ تاسو شین هغه پرې راسي. مثلا لکه دا نور تاسو وینئ مثلا 10 فالوور چې دي مثلا شین هغه پرې راځي. ښه دوستانو او که دلته منټایزیشن ته وګورو منټایزیشن باندې ما سره علامه ده او کنټري اویلیبل دی. مثلا زه کولی شم په دې هغه انکم په دې منټایزیشن باره کې څه مشکلات شته دی چې دا زه په بله ویډیو کې سره شروع کوم او هیله ده چې هغه بله ویډیو هم په تمه واوسېږي. البته دا زما صفحه دا چې د دې کې خو ما دومره کاپي رایټ هم نه ده کړی. امکان لري څومره ویډیوګانې ما کاپي رایټ کړي دي د بل چا اپلوډ کړي دي امکان لري چې د هغې کاپي رایټ راشي. ښه دوستانو تاسو کوم سوال پوښتنه لرئ نو لاندې کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله په آینده کې که کوم سوال تاسو سره صافي وي یا هغه وي کولی شئ زموږ د وټساپ نمبر هم تاسو دلته وینئ. د وټساپ نمبر باندې موږ ته وایس میسیج کال میسیج که تاسو لیکنه نشئ کولی ډایرکټ وکړئ او تاسو که صفحه لرئ ښه ښکلی طلایي چانس لرئ چې تاسو د خپلې صفحې نه ښه یو مالي ګټه هم والئ. صحیح ده. اوس بعضې خلک دي زه وینم چې صفحې لري فالوور لري 100,000 کسان لري هره ویډیو مثلا ډېر خلک ګوري نو هغه خلک کولی شي منټایزیشن آن کړي. یو خو ستا چینل ته هم هغه رسوي ګټه رسوي بل تا ته یو څه مالي ګټه هم ته راځي او داسې په ښه طریقه یې وچلوي. ښه دوستانو دا یو وړه ویډیو الله دې وکړي چې خوښ شوي مې او که چېرته خوښ شوي حتما زموږ چینل سره لایک او ویډیو هم که سره شیر کړه دا به ستاسو نه ډېره غټه مننه وي. او تر بلې ویډیو هم خلاص سپارم دوستانو. نورې ویډیوګانې دي د دې په باره کې 3-4 ویډیوګانې چې جوړوم هغه به هم راځي انشاءالله او د یوټیوب باره کې هم څه ویډیوګانې دي چې هغه نوي قانونونو باره کې راوښتي دي هغه به درته کوم او نورې مختلف ویډیوګانې دوستانو که زموږ چینل ته نوي راغلي ستاسو زموږ چینل سره لایک کړئ سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو هم خلاص سپارم.